اکثره دا خلک چې دی په کلو کې دا عدل بدل رشتې کوي او یا جینۍ داسې ځای کې ورکوي چې د هغې زړه ني، نو آیا په دې هکله څه ویل غواړئ؟ ډېر دوکانداران ما داسې ولیدل چې په کشتونو باندې موبایل یې ورکوي او ډېر زلمي مې داسې ولیده چې هغه په کشتونو موبایل اخلي. دا اخیستل او دا خرڅول دا جایز دي که نه؟ اکثر په دې کلو کې مونږ ګورو چې دا خلک کونډې اچوي، ارامه بجلی استعمالوي یا په ارامه طریقه باندې چې دی نو سرکاري اوبه استعمالوي. آیا په دې باندې مونځ کول، په دې باندې اودس کول، په دې باندې چې دی نو روژه نیول دا کیږي او که نه؟ یو ځای بل ځای چېرته کې به ټي وي لګېدلي و، سکرین به لګېدلی نو هغه ای به هغې ته هم کته و، په بل لاس باندې به تسبیحات هم وي، هغه تسبیح به یې اړولې. نو دغه شانتې ذکر کول جایز دي، پکار ده او که نه؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم او دې وخت را سره د دیر یو ډیر زبردست مولانا صاحب جمال حسین روغانی صاحب په څنګ کې ناست دی. نو دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی نه به څه مسایلو په هکله معلومات حاصلو. راځئ چې میلو شو سره. مفتی صاحب څنګه ژوند مو څنګه روان دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله ستاسو ډېر قدر وکړي چې تاسو رالی او زموږ نه انټرویو کوئ. ډېره زیاته مهرباني. وخت الحمدلله ډېر ښایسته روان دی. د الله پاک لاک لاک شکر دی. ښه مفتی صاحب دا راته ووایئ، اکثر مونږ وینو چې ډېر کسان داسې وي د دې کرکټ په دور کې چې کله دا میچونه چالو نو ما به داسې کسان لیدل چې چېرته دوکان کې یا چېرته په لاره کې یا یو ځای بل ځای چېرته کې به ټي وي لګېدلي و، سکرین به لګېدلی و، نو هغه ای به هغې ته هم کته و، په بل لاس باندې به تسبیحات هم وي، هغه تسبیح به یې اړولې. نو دغه شانتې ذکر کول جایز دي، پکار ده او که نه؟ اصل کې ذکر په خپل ځای دی، ذکر کول ثواب د هغې په خپل ځای دی او د ګناه کولو نحوست او د هغې اثر هغه په خپل ځای باندې دی. نو یو ځای کې ګناه کول او بل ځای کې ذکر کول، نو دا هغه متل دی وایي نیکي کر او دریا مې ډال، که نه؟ دې طرف ته ته استغفار کې او دې طرف ته ته کلمه وایې، دې طرف ته ثواب ګټې، ولته کې ګناه کې. نو د دغې دا مثال شو چې نیکي کر او دریا مې ډال. نو د ذکر کول د دې څه ممانعات نشته دی، ذکر کولی شي، خو دغه طرف ته چې د ګناه کار کوي نو بیا ذکر تا ته څه پیدا نه درکوي. صحیح. ها کاري صاحب دا راته وایې، اکثر دا خلک چې دي نو ډېر دوکانداران ما داسې ولیدل چې په کشتونو باندې موبایل یې ورکوي او ډېر زلمي مې داسې ولیده چې هغه په کشتونو موبایل اخلي. دا اخیستل او دا خرڅول دا جایز دي که نه؟ اصل کې د دې باندې ډېر غټ بحث مباحثه ده او په دې باندې ډېر غټ لیکل علماو هم کړي دي او په دې فتوی هم دي چې د کشتونو کار کول څنګه دي. نو دې دا صورت دی چې یو دوکاندار دی او یو څیز یې واغستو، مثال کې طور پر موبایل یې واغستو، هغه واغستو په 100,000، اوس یې تاله درکوي په ټایم باندې، تاله درکوي د 3 میاشتو په ټایم، د کال په ټایم. نو هغه یو کال هغه خپلې 100,000 روپۍ بندوي، نو ستا دپاره یې بندوي. نو د دې وجې نه د هغه خپل مناسب چې کم لکه 2-3 زره ګټي، د هغې نه لږې سیوا لکه مثال کې طور پر په 100,000 یې واغستو نو تاله په 25 په 26 په کشتونو داسې درکولی شي. دا جایز کار دی، داسې قباحت نشته. کاري صاحب دا راته ووایې، دا سوال لغونې پیچیده دی خو غواړم چې تاسو نه وکړم. اکثره دا خلک چې دی په کلو کې دا عدل بدل رشتې کوي او یا په پښتنو په معاشره کې دا دغه نشته دی چې لکه د جینۍ زړه دی دغه ځای کې او که نه دی، نو یا جینۍ داسې ځای کې ورکوي چې د هغې زړه ني، نو آیا په دې هکله څه ویل غواړئ؟ اصل کې زمونږ شریعت او زمونږ اسلام دا ډېر وسیع دی، خو چونکې زمونږ خاص کر پښتانه د دې څیز نه خلاف روان دي، د اسلام او د شریعت نه خلاف روان دي. نکاح چې کې نو نکاح کې به تپوس کې چې د هلک نه به هم تپوس کې، د جینۍ نه به هم تپوس کې، هلک نه چې تاله موږ دې ځای کې رشته کوو، ستا خوښه ده که نه ده خوښه. ډېرې مسلې زموږ په معاشره کې داسې رالې
چې تېرې مخکې څو میاشتو مخکې ما سره یو مولانا میلاو شو. ما ته ویل واده ونه کې. ما یې لکه ولې؟ وایي واده خو غم دی او دا دی. لکه ما یې دا د الله رسول کړی دی. مونږ ته د الله رسول ویلي دي چې تاسو واده وکئ. د چا به چې غریبي وه نو د الله رسول به ورته ویل واده وکړه، بل وکړه که نه داسې. نو واده کول دا خو ښه کار دی. انسان د ګناه نه بچ کېږي. هر انسان کې نفسي خواهشات موجود دي او دا نفسي خواهشات دا چې ته کله ستا سر ته وخیږي خو څه خو به کوې که نه. نو دې لپاره شریعت موږ ته دا لاره ښودلې ده، د الله رسول موږ ته دا لاره ښودلې ده چې تاسو واده وکئ، د ګناه نه به بچ شئ، ستاسو به ژوند کې برکت وي، ستاسو به رزق کې برکت وي که نه. نو یو خو دا ده چې دا کومه نکاحګانې چې کېږي دا نن سبا چې د عدل بدل او دا قصې او دا په زوره په جبرن دا ورکوي، نو دا جایز کار نه دی، دا ښه کار نه دی. ریسنټلی یو څو ورځې مخکې یو واقعه راله، هغه دغه راولګي د جینۍ د یو هلک سره کنټیکټ کو، دغه ته یې وویې بل چې کوم هلک سره یارانه دوستانه و هغې ته یې وویل چې دا خاوند مړ که. نو د واده په ورځ په هغه جنش کې هغه هلک مړ کو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې دا پلار جبر کوي په دې لور. هغه وایي پلاره زه دلته واده نه کوم، زما ژوند د دې سړي سره نه تېرېږي. او دا وایي نه ته به د دې سره واده کې. نو دغه جبر راولګي دا لور او دا زوی دا بیا دغه ځای ته ورسي چې خپله ښځه کله مړه کوي او کله خپل پلار مړ کوي او کله خپل خاوند مړ کوي، دا دې ته ورسي. نو دا جایز کار نه دی. هلک او جینۍ نه تپوس کول پکار دي په دې کې. ټیک شو جی. قاري صاحب دا راته ووایې اکثر په دې کلو کې مونږ ګورو چې دا خلک کونډې اچوي، ارامه بجلی استعمالوي یا په ارامه طریقه باندې چې دی نو سرکاري اوبه استعمالوي. آیا په دې باندې مونځ کول، په دې باندې اودس کول، په دې باندې چې دی نو روژه نیول دا کېږي او که نه؟ دې باندې علماو فتوا ورکړې ده، په دې باندې فتوا موجود ده چې آیا ارامه بجلی استعمالول څنګه دي. لکه ته هیټر شو یا بلب شو، داسې ډایرکټ اینډ ډایرکټ د میټر نه بغیر د ستنې نه ته کونډه واچې که نه، نو دا خو جایز کار نه دی. دا مغلا کې راځي. خو البته علماو لیکلي دي چې په دغه هیټر باندې او په دغه سیز باندې چې کمې ته اوبه ګرمې کې کم سالن پوخ کې، نو آیا دا جایز دي که نه دي جایز؟ نو وایي چې یاره دې سره سالن نه حرامېږي، یو بل چې دا کمې اوبه چې پې ته ګرمې کې اودس پې کې نو اودس هم پې کېږي. خو لکه صحیح کار نه دی چې ته غلا وکړې. دا ځکه دا خو د عوامو حق دی، دا خو تر حکومت دغه نه کې دا خو د ټولو عوامو حق وی. نو جایز نه ده چې غلا دې وکړي. خو که چېرته غلا یې کړي او وایي چې یاره زما مونځ کېږي که نه کېږي، نو نه پې سالن حرامېږي او نه پې دغه کېږي، اودس هم پې کېږي. دا پته ولیکلي دي دا خبره. ټیک شو. قاري صاحب د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني. الله دې خوشحاله که، ښاد او آباد اوسې. ملګرو یقینا چې د قاري صاحب دغه مسلې تاسو واورېدې، دې ته چې موږ کوم سوالات وړاندې کړو د هغې جوابونه تاسو واورېدو. یقینا چې تاسو ته به ترنه ډېر ښه علم حاصل شوي وي، څه ناسه زده کړه به مو ترې کړې وي. په دې سره موږ ته راکړې اجازت. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.